بل لیک موږ قدرمنو پاریس رالیکلی او د پښتو څانګې ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته یې سلامونه رالیکلي او بیا یې لوست کړی خپل ښکلی شعر بېرته امید ډالۍ کړی دی. قدرمن نعیم پاکیز صاحب له رالیکل شوي لیک څخه مو نړۍ مننه ده چې موږ سره مو همکاري پیل کړې ده او موږ ته مو خپل شعر رالیکلی. ډېر خوشحاله یو. هیله ده تل له موږ سره همداسې همکاري وکړئ او موږ ته همداسې ښکلي شعرونه راولیکئ. دا لیکل شوی شعر به مو ولولم. تاسو زما به وایئ چې هیله یم څه عجیبه دي زه او هر شېبه دې باید غږ واورم. یو څو خبرې زه درته وکړم، ډېرې خبرې له تا نه واورم. په سبایي کې، په ماښامي کې، په نیمه شپه کې، په خاموشي کې څه عجیبه دي زه اموخته کړم. هر وخت یې باید ته راسره یې، شتون دې اړین دی وښایي څوکې، ته مې د مات زړګي حصه یې. څه عجیبه دي زه اموخته کړم. ته باید هره شپه ته بیا وینې ما ته خبرې وکړې ډېر شیرینې او زه یې واورم بیا د مینې مینې.